دا انګریزي غوا ده. انسان سره زر عادت کیږي او کلاس ورته په خوله کې ورکي نو لاس ته دې په پوره شکل مساج درکوي. دا بیا هندي غوا ده. هندیان ورته خدای وایي په داسې حالت کې چې مسلمانان یې په پټه شپه حلالوي او ورنه روش پخوي. دا بیا چینایي غوا ده. کوشش وکړه چې ښکر ته یې برابر نشي کنه خبره خرابه ده. دا بیا دوه سره غوا ده او ډیره سخته په عذابه ده د خپلو دوه سرونو سره. دا بیا جاپاني ځنګلي غوا ده او ډیره وحشتناکه ده. او دا بیا په غواګانو کې لیلی او مجنون دي او په ښکاره سره مزې کوي. مجرد تباه دی. دا بیا امریکایي ځنګلي غوا ده. که یو ځل یې درپسې منډه کړه د موټر سره دی د دې نړۍ نه رخصتوي. دا یوه بیا داسې ښکاري لکه د اوباما ښځه. دا غوا بیا تر ټولو ډیر کار کوي او کله چې ګرمه راشي بیا د اوبو لاندې دننه کیږي او د اوبو لاندې کولی شي په ساعتونو ژوند وکړي. ستاسو یې په اړه نظر څه دی؟ حتما راته ووایاست.